سلامونه درنو لیدونکو ایله منم چې روغ او جوړ به استای د جلال آباد او کونړ لوی لاره ده د بیسرو ساحه ده چیرته چې د ګوړې کارخانه ورته وایو یا د ګوړې جوړولو فابریکه ده نو دغه سچ تاسو ګورئ د ورو سره به خبرې وکړو مرکه سره کوو لدنه معلومات لا سره ورچې تاسو ته مهرباني ورور تاسو ځان نه معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ته ښه راغلاست. ستړي مو شئ. نوم مې اکمل دی، د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ اوسېدونکی. سلامات اوسئ. دغه د ګوډې جوړولو کوم شیان چې پکې لګي کوم څه ته ضرورت دی د کارخانې په حق له او دغه شان کله جوړ کړي دغه معلومات درنو لیدونکو ته ورکړي. ګوړه خو د سازیږي خو ټول خو وطنۍ معامله ده که نه. غنې دی او غنې راوړل کېږي پټونه دلته د کامه خو چې په کامه عموم خبره به وکړو. غنې راوړو دلته د باندې هلته ګاڼۍ لګېدلې او هلته شربت کېږي د ډیګۍ ته راځي، ډیګۍ نه بس بیا دلته راغورځېږي د کړۍ ته. دلته د دې لاندې اور دی بس پخېږي او بیا دغلته تاسو یې ګورئ دغلته را خطا کوو همدلته چکی کېږي او بس همدا ګوړه ده. نو څونه وخت کېږي چې کار کوئ؟ یاره زما خو اول کار دی چې زه راغلی یم دې کار ته او نوروز زمونږ یو ترورځی دی هغې د 15-16 کاله کېږي چې همدا کار کوي. دا ګاڼۍ هم دوا خو یو بله ګاڼۍ هم د همدا کاروبار دی. د ګنیو څخه ما واره کوم مواد پکې تاسو اچوئ مثال کوم شیانو ضرورت دی؟ یاره نور بدون د غنو نه یو مواد هم پکې نه اچو، بس همدا ګوړه کېږي خپله پخېږي او چې پوخ شو بس ګوړه ده، نور مواد پکې نه کارول کېږي. هغلته ګوره شربت را روان دی، د هغه شربت راځي دلته پخېږي. دلته چې پوه شي دا د اور په واسطه چې اور ورپسې کېږي بیا ټینګېږي، چې ټینګ شي دلته راغورځو. کله یو نیم ځایونو کې چې موږ واورو که نه چې وایي دا صحیح نه ده مثال دا ګوړه چې ده که نه سوچا ګوړه نه ده دا علتونه څه وي کوم شیان کوم شیانو جوړېږي او نور کوم شیانو جوړېږي دا بغیر له شربت عموم ګاڼۍ چې لګېږي او تاسو یې ګورئ که نه دغلته چې ده دغلته خو سوچا ګوړی یو رقم ګوړه سازېږي بوره ورسره مکس کوي چې هغه بیا پاکستان نه راځي، دلته هغه نه سازېږي. هغه پاکستان نه راځي سپینه ګوړه یې خلک څوک ورته سانچوقي وایي او څوک ورته یو شی وایي څوک بل شی وایي، هغې سره دغه مکس کېږي دا بوره. هو هغه بیا پاکستان نه راځي، په افغانستان کې نه وي. د کوم هلکان چې ګورو چې ګني د هغه کې شربت کې تاوی که نه دا د څخه مقصد څه دی؟ دا خواږه راځي ښه راځي که نه په دې خاطر کوي چې تر څو زره ساړه شي او ته استفاده وکړي. دا خو سانشوق شو، دا دې دی چې تاوی که نه یو دا وروسته په ګوړه بدلیږي. دلته دا یخ شي چې یخ شي دا ولړي، دا چې ولړي نو هغې نه وروسته ګوړه لاسته راځي. دا سانچوق بیل خوند لري، ګوړه بیل خوند لري. په دې خاطر یو شوق هم د انسان برابرېږي. او خو بس دوه شی نه شو، دا سانچوق شو او بله ګوړه شو. هو ډېره ښه ده. کوم سیزونو چې مثلا ګني بیکاره وي ګني چې دا د کار نه وي دوی کې هم فرق کوي که نه ښه ګوړه او بیکاره ګوړه؟ فرق کوي. اوس یو غنی دی چې په عامه لحظه ورته دا زمونږ خلک ورته منډه غنی وایي، یو چې اوس کال وکرل شي ووهل شي کال ته بیا راوخي چې هغه نو بیا ډېره ښایسته ګوړه ورکوي. په دې موسم کې دا جد یو دې میاشتو کې خو عموم ټوله بیا ښه ګوړه ورکوي، خو دا منډه چې دی دا بیا ډېره ښایسته ګوړه ورکوي چې سپینه مې خوږه مې ټول صفات پکې موجود دي. او بعد غنی خو چې هغه مرض یې کړی او یا هغه پالنې یې سمه نه شي بیا خامخا بیا ګوړه سمه ګوړه نه ورکوي. او د ګنیو فابریکه جوړوي دې باندې څونه مصرف راځي؟ مصرف پې راځي یوازې دغه موږ او تاسو چې ولاړ یو دا پټی هم دلته چې نیولې ده تقریبا د 6 میاشتو په 90,000 روپۍ د دې یو پټي اجاره ده. نور دا وطاق مطاق او ګاڼۍ اخیستل دا یو کړی چې دی 94,000 روپۍ کېږي دا دې کې چې پخېږي دا کم سانچوق نو تقریبا یو 6 روپۍ پې هغه اول پروسس چې کې هغه مصارف راځي. څو نفرو ته پکې ضرورت دی؟ نفر خو دا تاسو ګورئ تقریبا موږ سره دلته شو یو 8-9 نفر کار کوي. روزمره دې ته ضرورت دی؟ او روزمره دې ته ضرورت دی. که چېر کوم وخت کې چې مثال هغه کمي ګني کمي ګني نه کومو ساحونه ګني راوړي یا که ورسره نور شیان ورسره یوځای کوئ بورې نه استفاده کوئ؟ نه بورې نه خو بیخي استفاده نه کېږي. دلته موږ خوراک د فارم نه وړي چې یو پیاله چای ورسره سړی وڅکي بس کامه ده. دی خوا خیوه ده شمال او دا ځایونه چې دي د کونړ پله او خصوصا په ننګرهار کې کامه خو بیا داسې ځای دی چې هغه نام خدار سک درینور شمول کې هم کېږي؟ او شمول کې کېږي. درینور شمول خیوه کې دی، یو شمول درینور کې دی، یو شمول یو شامل دا د خیوه شامل دی. تاسو شمول وې دا شامل دی؟ او دا شامل دی. زه ما ویل کنه چې زه شمول ته تلای مالته نو غني شي نه کېږي. ښه صحیح ده. بیا د خیوه شامل به و دغلته کې. او
دا اوسونه وخت کې کلکیږي چې جوړیږي بس دا یو 10 دقیقې بس په خیر نور ګوړه کیږي چکای کیا ګوره دا د لړیه ښه هغه سانجو کې اوس نور په سلو سلو په ګوړه تبدیل تاسو مننه اکمل جان خوشاله خدای مو راوله خو ژوندی اوسې ډېره مننه کور مو ده بخیر استاد جان ته څنګه یې شکر دې تاسو طبیعت دې جوړ دی والله خوشاله مبارک نوم یې عبدالاحد دی عبدالاحد ډېره ښه ده دا خو اوله کې ګرمي که نه او اول کې بس هغه غړي چې هلته اور ورلاندې بلې په اور پخېږي او بس بیا یې دلته راوړو دلته مو ته چې خوځې راخوځې که نه وجې څه ده څه خاطرې خوځې لکه بس ولا کې نور په وجه خو موږ هم نه پوهېږو خو بس وی نه خوځې ګوړه کېږي نه بس سانچق غوندي که نه چې دغه شرم بیا پکې وخورو بس ګوړه شي او بیا ته صفا ګوړه جوړه شي دا ګرمي نی کله کله څه شوی ده چې لاس یې ستلی وي ډېر څو وارې زمونږ د ملګري دوه درې وارې وسوځېد خامخا نو اور دی ورلاندې بلکل هو سلامت اوسئ کار په هکله وایي چې کار کوي کله داسې شوي ده چې ګوړه څخه خرابه شوي ولې نه ګوړې خو هغه دې وخت کې خو نه خرابېږي دې وخت کې ګوړې غونډې ښي د ګاڼو خو هغه اول سر کې چې کله ګاڼې موږ شروع کړو هغه وخت کې ګاڼې لږ خام وي نو ګوړې صحیح نه راځي بعض ټایم کې سړي خامخا خرابېږي اوس خو انشاءالله ګوړې غونډې روغې دي ګاڼې پاخه شو ساده دي څونه وخت یاره اوس ساده خو مې لکه زموږ خپله مهالته بر دي خپله ګاڼې دی کې خو اوس مزدوري مو هلته خپله ګاڼې ده بانډې بازار نه مخکې نو پروس کال مې هلته پخوله او سږ کال دلته یم دا مې دویم کال دی او ځل دې ګاڼې به تقریبا میاشت نه به لږه زیاته کېږي څلوېښت ورځې به کېږي چې دا مې ګرځولې یو خو د ګنیو مسله ده چې ګني ښې یا ښه نه که نه بېکاره وي خراب راځي له هغه نه مه واره چې استاد غلطي وکړي هغه کومې غلطیانې دي چې خرابېږي هغه کې بس خالي یو چې دا شربت زوړ پاتې شي د ډېګۍ کې چې یخ شربت همسې زوړ پاتې شو مطلب نن د 20 او سبا ته پاتې شو هغه خرابېږي دویمه غلطي دا چې دلته لږ خام راوباسي خام یې راوړی دلته صحیح پوخ نه تاو ډېر ورنه کړي نو هغه ګوړه خرابېږي څنګه پوهېږي چې مثلا اوس پخه شوې ده اول ته سړی خامخا پوهېږي طبعا څنګه پوهېږي عمل خو دلته یې په تاو موږ پوهېږو دغه کړۍ باندې چې د غاړو ته راجګېږي چې په قلاره کوږ شوه څه کلکه شي که نه هو اندازه کله کېږي مو د کړۍ کې معلومېږي بېله ډېر دا پخه شوه جوړ اوسې الله هم خوشحاله لره کور مودان سړی مشي وروره څال دی خیر دی کراري ده شکر ده خیر اوسې نوم مبارک عبدالله شینواره عبدالله شینواره وختي مونږ کامې ته تللي وو هلته ما یو کس سره مرکه وکړه ما نوم دې څه دی وایي نوم مې شینواره دی کامه کې اوسېږم نو خو د تاسې شینوار یاستئ ښه ډېره ښه ده شاګرد دی که استاد شاګرد یم څومره وخت کې شاګردي دي د میاشت شي شو یو میاشت کې د شاګردۍ دی یو څونه درته روزمز درکې یعنې د میاشتې مزدوري دی روانې دي ورځې دي اړې درې سو او کومه رخصت یې رخصت اوسه پورې مې نه دی کړی دې نه پس به ګورو پوره میاشت کار کوئ نو هره ورځ څوک کار دی کړی پکې استاد درنه کار پټوي نه پټوي کار درته زده کوي که نه نه ولې نه استاد د کوره بعد ډېر ښه سړی دی موږ سره ډېر همدردي کا ډېر کومک کا هر رقم منډه ترډی موږ سره لاس اړی او کار د ګاڼۍ کار سخت دي او څونه وخت کې چې راغلی کار ته 15 ورځې کېږي دا خو چې تازه سړی راشي حتما کې سوځي که نه او ډېر زیات ګرم وي نو خپل هم څه وي پکې او دا ډېر زیات ګرم وي سخت دي چارو کې درته کامیابي غواړو خوشحاله اوسه انشاءالله اوس السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ډېر یاد مې شو دا اوبه یې چې راوړې څه لپاره ګوتې ته لنده و دلته دا ګوتو پورې دا ګوډه نښلي او دا هر یو ته جدا ږدی نو هر کس ته نو او دې کې چکی چې جوړو دلته لاس لنده و بل ته چکی جوړو یا که د وزن زیاتولو لپاره کوئ نه نه وزن زیاتول نشته دې کې نه برابروي او لاس سوځي هلته چې لاس وسوځي هلته هغه ته اوبو ته ښکته چکی جوړوي خوشحاله اوسئ ډېر خوندور دی اکمل جانه دا کني تاسې په من حساب اخلئ که موټر په حساب که څونه حساب یې جریب په حساب یې جریب په حساب ګاڼې په جریب خرڅېږي نو بس به د ملګري ځي او سړي سره دا خو جوړه خبره ده خو په جریب اخیستل کېږي جریب تقریبا همدا اوس یې نرخ چلیږي 15,000 50,000 ګنې پورې فرق دی نو چې راوړل 20 څه په تاسو ده هر څه په موږ دی او مسخت د پټي خاوند یا دهقان چې هغې ته د هغه جریب 100 روپۍ کېږي چې 100 سره ساز شو 50,000 ساز شو 80,000 ساز شو
غای ته پیسې ورکو نو ټول لګښت په موږ دی. استاد څوک ورکوي مزدوري کوم استاد ته چې مشر استاد یې کارګر چې هغه اوس دا موږ عبدالاحد استاد ورکوي. عبدالاحد استاد ته هغه چې دا ګوډه راوباسي به دې ته موږ ګوډه ورکو. لکه څومره نو هغه خود دې موږ سره ساز دی کنه همداسې ریټ هم دی احد استاد ټول په خروار یعنی په اتیا منو کې 3 منه د استادي چې راوباسي او پخې او دا کارونه سلیری ساده کار کوي کنه صرف د ورځې حسابي ولا کله سلیری ساعته کار کوي نو یوازې دوره د دولس هم دا دوره د ورځې څومره وستای شي دوره د یاره 20 منه شپېته منه ګوډه وباسو. او دا من بسوي تاسو دلته خرڅوي من په پرچون هم خرڅوي کنه همدا او تجاران نازي بورې بس تجاران لې پرچون چې بس چا ورسره اړتیا راځي دلته من په 1500 روپۍ ورکو. نو هم پرچون حساب دی هم چې دی پرچون حساب دی بورې بس کله خپل تلسناسب هم شته کنه سره غاړم د خو بیا هم کله خلک راشي یو شی ورته ورکوي کنه ولې نه دا خو افغاني کډه ورکوي ورته ځاب ډب معامله خو نشته خدا خو افغاني کلتور دی باغ او یو باغ ته یو سړی زی هغه چې شراشکې د افغانستان کې یو کلتور دی چې د تاسو څنګه کړي تاسو راځي ګوډه خوري غنې علي سانچو خوري شربت سکي دا مفتي کله چې شوی د چاته د تبه هټه شي وي جو بس اعصاب ورته خراب شي یو جو زره کتو کا او نو ولا چې اعصاب خراب شي نه کیږي چې اعصاب بچاته خرابې دا غم سن میږي غاڼم شو اوس هوادوالو ته وایو چې دلته سوشا ګوډه پیدا الله تعالی سره کوله شي احمدزي په نامه دی دا غاڼې د احمدزي په نامه دی نوروزي مسول دی عمومي دغه چې دی زمونږ تروزه دی نوروز نوميږي هغه مسول دی یو غاڼې دا یو دین خکته دا نو درنو لیدونکو تاسو کولای شئ دغه ساحې څخه سوچا خالصه ګوډه کنه پراته د ملاوټو نور زیاتوالو څخه تلته ترلاسه کوي. نو نوروز مسول دی او احمدزي په نامه غاڼې ده چې پښتنه وکي اتمن پیدا کولای شي د تاسو مننه کوو. من غواړو چې د خپل هیوادوالو خدمت وکړو او د هغوی د تجارت او سوداګرۍ ته پراختیا ورکړو. دغه شان که تاسو هم چیرته دغسې کارخانې ولرئ فابریکې ولرئ سوداګري ولرئ کولی شو تاسو ته پروانې جوړې کړو نړیوال نور هیوادونه خلک زموږ خپل هیوادوال چې په خارج کې دي هغوی پرې خبر کړو. موږ انشاءالله ستاسو خدمت کوو. نو له تاسو مننه کوو چې موږ وزغملو د کامرې برخه کې دوست محمد سیدي صاحب او دغه شان عبدالرحمن صدیقی صاحب زه احسان الله قریشي له تاسو اجازه غواړو. ښه دی بریالي اوسئ ډېره مننه.